زه نورولي د محمد ولي زوی یم د محمد ګل لمسی لاړم ایران ته. هلته هم سخت کارونه کول، مشکلاتونه ډېر وو. دلته هم ډېر کارونه هم خراب وو. یو دانه غټ رول لرم، هغه هم زتیره نسو کولی چې هغه هم کار وکړي. زه هم ایران پاتې وو، زتیا لاړم ایران ته. هلته مې هم کار وکړ، یوه میاشت مې کار وکړ. بیا اووه میاشتې مې تېر کړې، رادمرج کړم نیمروز ته. نیمروز ته چې رادمرج کړم، بیا هلته موږ ته کارتونه راکړل د مهاجرینو. په دې ولایت کې موږ عموما هغه ماشومان چې د ایران نه رادمرج شوي سن یې تا 13 کالو ټیټ وي هغه موږ نیسو. یو ماشوم چې د نورولي په نوم باندې و، هغه په موږ ته چې کوم وخت کار امور اجتماعي د ریاست له خوا لیست راکړل شي، دغه لیست مطابق بیا موږ دی ته زنګ وایو، یا دی ته یا والي ته یا د کلي مشر ته دفتر ته معرفي کړو. بیا دفتر موږ ته داسې زنګ راته وواهه. بیا موږ ورغلو ولایت ته چې ورغلو، بیا موږ ته راتللی چې تاسې چی سره علاقه ده د دغه ورور دی. ما ورته ویل داسې اوس هم کار خرابه. بیا ډېر خفه وم چې راغلم، جګرخونه وم، قصدداره و، کور کې سودا مودا هېڅ شی نه وله. بیا لاړم چې هلته لاړم، هر یو شغل کومک چې موږ د لاس نه کېږي موږ یې تا سره کوو. ښه دلته بیا زه یې راوستم دلته مستریتوب ته. بیا موږ د ماشوم علاقمند دی و چې موسیقي سازۍ حرفه زده کړي. بیا زه لاړم د جلریز په ولسوالۍ کې مې دغه دپاره مارکېټ سروې وکړه، دوه درې مستریان مې وکتل. زه چې دلته مستریتوب کې کار کوم، مستریتوب ته د دفتر راوستم، د ده سره مې شوق و. دلته یو څه ما ته د دفتر یو څه هغه راته مساعده کړي، یو څه دکان کې راته برابرېږي. ژوند مې په تغییرات کې ده، زه ډېر خوشحاله یم. د حرفې په بخش کې موږ تقریبا د میدان وردګو په ولایت کې 14 کسان لرو. هغه په مختلفو حرفو کې مصروف دي، لکه موټرسایکل سازۍ کې، فلزکارۍ کې، او په عین حال کې په نجارۍ کې او په خیاطۍ کې.